کله چې تکې تنها پاتې شوې، کله چې مشکلاتو راګیر کړې، ملګرو درنه لاس واخیسته، کورنۍ غړو یوازې پرېښودې او هیڅوک نه و، ځان دې یوازې حس کو، دا فکر ځان سره ولره همیشه چې الله خو شته که نه. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه له دښمنه ډارېدو، له دښمنه ډار درلود، همدغه اندېښنه ورسره وه چې که ومو ویني، چې که لاسته ورغلو څه به کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه ویل؟ لا تحزن ان الله معنا، مه ډارېږه، الله پاک له موږ سره دی. زړه کې چې د کله الله یې او همیشه د الله په فکر یې، په هیڅ څه کې به ته یوازې پاتې نشي. د ټولې دنیا په مقابل کې به دی الله پاک مرستندوي. کله چې د زړه تشو په چا دې تکیه نه شوه کولی، ټولو خلکو ناهیلې کړې، خفه یې کړې، پرېښودې، یوازې پاتې شوې او هیڅوک نه و، ستون شه خپل رب ته او دغه ذهن کې لره چې که نور هیڅوک نه یي، الله خو شته که نه. الله پاک ستا تر ټولو ښه ملاتړ کوونکی او ستا لپاره ښه تدبیر نیونکی دی. هغه داسې نظام جوړ کړی چې ټول ستا په ګټه چرخوي که ته په ایمان ولري او یقیني مسلمان مؤمن شي. بیا نو له هیڅ شي باید ونه ډارېږي. ته باید ولې خفه شي چې کله الله لري؟ ته باید ولې ناهیله شي چې کله الله لري؟ هغه رب چې ټول نظام ستا په ګټه څرخوي، ته یې اشرف المخلوقات پیدا کړی، بیا ته خفه یې. نو چې څوک رب لري، د الله پاک په شان قوي ملاتړ کوونکی لري، الله پاک د قوي ملاتړ کوونکی، بیا ولې باید تشویش وکړي؟ ولې باید خفه شي؟ ولې باید ناهیله شي؟ ولې باید مخ باندې خفګان سیوری غوړولی؟ بلکې همیشه باید بشاشه، خوشحاله او آرامه وي. په همدې فکر او په همدې نیت باندې همیشه ژوند کوه. دا ځان ته قاعده وټاکه. سلام علیکم.